تکینوری تولی ولا عادین و تجاوز کون کے امنو دسد نمک پا اندازے مردار اخوڑ دیتا حالت استراری وی ادامت کے مائدہ کی ترشیو فإن ربک غفور الرحیم رستا بخون کے میرا باندے دی آیات کی وی چدا څلور شین حرام دی سوال راځي اسپے حرام دے منظرے حرام دے باس حرام دے سلنڈیو کی دل حرام دے نو دا دیر شئین دین سالور خونے دی نو جواب دے تحصر اضافی وی پا نسبت سر بہیمت الانعام تا پا چار پایانو کے دا سالور شئین حرام دی نور چا پایان ستاسو دا پار حلال دی او پاتشو منظریو کی دڑان و لیوان ناغا بہیمت الانعام ندی اغا مفترس حیوانات تی ناغا دی حرامی اغا دی تحصر اضافی وی فنسبت سر بہیمت الانعام تا فت رحمان یادا چی کفار سلور شئین دزان حرام کری مائده 103 کی ترشیو بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام نو دغ حرام ندی دا سلور حرام دی او دا مطلب ندی چی حرام پدے کی بند دی و سوال رازی چی پا یهود خواز کا حرام شویوا نو تسنگے چی دا سلور دی نو جواب پاکسانو چی یهودیانو حرام کریو من کلزی زفر هر خواندنو که دو غاقه پی حرام آوا دیلی غاقه پی حرام آوا شاپور شیخ وی ذکر دی خپیڑو کی نکان دی دیلو پا خپیڑو کی نکان دی آدارنگی دا غده دوخ پا خپیڑو کی دا نکان دی نو دا پی اللہ حرام کریم شاہ سے وی اوخو شتر مرغا دارنگ شاپور شیخوی لکوخو هیلی وغیرہ نو دا د خپیڑو والا چې په دې خپو کې نکانی نو دا می په حرام کړیو او من البقر د غواګانو والغنم د ګډو بيزونا حرام کړی مو په دې شهومهما واز کې د دي واجبہ چلو دا واز کا بخیر دا بنا سے سزا ورکولا مگر هغه چې بار کړی شاګانو د دي چې پشاک مواز گدانو دا خیرو اویل هوایا شل قرآن سے بمانا کولا پرینگونو دا پرینگ سے چکم آواز گدانو دا ولا جائز آوا او یا هوایا کلمو تاوی دا کلمو واز گا ولا حلال آوا یا غا چی گاڑا وڈای داڑو کی سا نو داڑو کی واز گا ملا حلال آوا نو پاتی سشوا دا گیڑی واز گا او دا لم واز گا دا سی والا اللہ سزا ورکولا دا بخریو دانا نو د کلمو د پاسا د پرنګونو د پاسا دا ډکو خواته دا او په شاګانو دا आवाज کا خیر و خو ګډه کې چې کوم چربی دا او لم د لمورو نو دې په حرام کړی دا ولی دا حرامینو ظالمان الله له سزا ورکولا ذالک جزیناهم ببغیهم دته تحریم قهری وای دا نه ولا سزا ورکولا په سبب د سرکشی دی و انا لصادقون او یقینا منګ رښتینیو الله دا نه غیلا سزا ورکولا اغمګر یهودم خدا لالی زامنو او غی باندې چې دلم او دگه دیواز دا منشوا حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی چا اللہ دی یہود تبا کی فدی واز دی حرامی شی ناغب اولی کلیلی ڈل بیتی جوڑ کرو او غب خرڅولی او داغی پا قیمت پیزان لا سودا راولا چا ورمون خواز دا ندا خوڑلی مون خو پیسو زان دا سودا راولی ناغا دنم او دگه دیواز دا بے اولی کرا تیمان بیتی ڈکل ڈل اوه په بازار کې خرج کړ پیسې به واسطه او هغه پیسو به کور له سودا راوړه هغه د حرام او د حلالولو د پاره هله وکړه نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې قاتل الله اليهود دا حدیث مشکات جلد صفحه 241 ابن کثیر کې ده بل یو حدیث کې ده ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا ترتكبوا مرتكبت اليهود والنصارى اغا عمل مکوي چې هغه يهود او نصارا کوي فتستحلوا محارم الله باذن الهيل چې کوم شي نه الله حرام کړی هغه په هلو حلال کوي دا حدیث ابن کثیر د جلد 250 کې او شیخ قرآن رحمه الله ان نشاط صفحه 41 کې را نقل کړي دا ډول حدیثونه الهام کې نه دا فتح الرحمن کې
نو مکو اغکار چکم یهودو کو فتستحلو محارم اللہ بأدن الہیل نو اغکم شئینا چا اللہ حرام کری اب پا کمزور ہیلو حلال کئی ذالک جزیناہم ببغیہم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ کدرو جن کئی تالا مخفکے گا تسلی یا راست اسقاون در احمد پراخنوا پس کی عذاب دا اللہ دا قوم مجرمانونا غد مشرکانو دا دلیل زردا چوبایا کسان چی شرک کرے کرسا شوید اللہ من بشرک نوے کرے نظم پلارانو نم بے حرام کری ویسا شے سراراب اتیش کی بمداراشی سرانحل پینزدش کی بمراشی چه کوله بے گناہ وی دا با دخده خواقی جواب دا غران درنجنتیا کروا کسانو چه مخی دینو تردی چه وی سکا عذاب زمان نوی حل اندکم اشتت آسر من علم سعیلم سدلیل نقلی فتخرجو چراوی با سعیلنا منلا تابداری نکوی تاسو مگر دگمان وین انتم اللہ تخرسون او نیوی تاسو مگر اٹکالیان وی اللہ لا دلیل دے زورور حجہ دلیل بالغا انتہا ترسیدن کے شاول اللہ رحمہ اللہ کتاب دے حجت اللہ البالغا فلو شاکر زیشہ لہداکم نحغدن بے کروے تاس دا اجمعین غنڈتا قل حلوم شہداکم راولی شہیدان قل گوان قل شاول اللہ دل مانا کئی چھ شہداء پا مانا دا چادا دا عالمانو دا راولی اخپل عالمانو فتح رحمان کی اغلی کلی یا صلونہ حاویہ فارسی کی دیگو بیارید علماء خودرا یا راولی عالمان خپل امانتنا فتح رحمان کی لکلی کہ شاہ سے بل راولی عالمان خپل شہداء عالمان چھ گواہیو کی پدے چدا خبر اللہ حلالی کری دی ویا راولی عالمان خپلاغا چه گواہی کئی چه اللہ حرام کری دی دا اول خوبا گواہی ہونے کی او که غلط گواہی کئی نبیع سامانا ما کدی گواہی اکڑا نتا گواہی مکود دیسا تابداری مکود خاشات دا کسانو چه درو جنتے کڑے وا پایتون زما او کسان چه ایمان راوڑی پا آخرت او دی درب سریا دلون نور برابرئی وایا آخر سورت پورے تو سورت آخری باب تو درمی سے درم باب و پدے کی غٹ خبر اشپاق یو دا تحریمات الہیہ و بیان چالا کم شے حرام کڑے دے یا غلس دی شرک حرام کڑے یو وبیل والدین احسانا مور پلار سبانی کی کوئی تو دا مور پلار نا فرمانی حرام کڑے دیم اولاد بدیر دولگی نوجنی سلورم ولا تقرب الفواحش او پینزم ولا تقرب مال الیتیم فواحش بنکوی پینزم ولا تقتل النفس التي حرم اللہ شپگم دے یتیم مال اوم وافو الکیل نا پیمانہ کی بظلم نکوی والمیزان پتول کی بظلم نکوی نہ ہم چی خبر کوئی نہ فادلون نہ انصافی بنا کوئی اور لسن بعہد اللہ اوفون لوزن بنا ماتوئی دیم خبر ترغیب الالقرآن وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه دا قرآن زما سملار دا دے پسراشی ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبیلہ درم خبره دلیل نقلی د موسی او داغه د کتاب علیہ السلام ثم اتینا موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو د پاره د پروالی د نعمت پاغه بنده چاغنی کو کارو بیا دوباره واځه کتاب ترغیب ال القرآن او د قرآن دراتلو حکمت شپږم خبره زجر و تخویف مع البشارت آیات یوصلنا 500 کی ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا آکسان چی دین تاسو نس کړه دی ډېرې ډلې دي لست منهم فی شیء تتی پیس کینی او من جاء بالحسنتی فلو عشر امثالها پینزم اعلانات نبی علیہ السلام یو اعلان قل اننی هدانی ربی
دویم اعلان قل ان صلاتی و نسکی و محیایا. دریم اعلان قل اغیر اللہ ابغی ربا، دخدین غیر بل رب نسم وهو رب کل شیء. اشپگم خبر آخری آیات کی دا الترغیب الى انقیاد احکام السورہ، چفدی صورت کی کم احکام رال نداو مانا نچی چا نمانل ان ربکا سریع العقاب، اللہ والا دجال عذاب والا دے، او چمانین و انہو لغفور الرحیم، اللہ والا بخون کے و میروبان دے. داستا شپگ نمبر شو چھ باتے آخری باب. قل اویوا تعالو راشی. دا دے آیتون پبارکی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول دے. اغوی چی سوک دا اراده لنی چی دا پیغمبر علیہ السلام وصیت تا اگوری چی اغا امت تا کم وصیت کرے و پاغا ٹاپا دا نبی علیہ السلام دا نو دا آیاتون دے اولالی. دا خبر ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرے دا. دارنگ دا حدیث ترمذی را نقل کرے حسن ورطویلے. دارنگ دا حدیث ابن المنذر ابن ابی حاتم طبرانی ابو شیخ ابن مردوے بیقی پا شعب الایمان کی دا عبداللہ ابن مسعود را نقل کرے عبدال المنصور. چی سوک دا غاڑی چی دا نبی علیہ السلام وصیت تا گوری اغا وصیت چی پاغا دا نبی علیہ السلام تاپا دا اللہ ورطا حکم کرے نو دا آیتون دے واللی. او پدے کے اللہ سا احکام دی چی دے کے با پابندی کے او غیر پابندی پا کی حرام دا. ویوا راشئی اتلو چوللم حرم ربکم، اغا چاران کری دی راستاسو علیکم پتاسو اللہ تشرکو بیہی شیئا، چنبا شرکوئی دا اللہ سا ایشے. ظاہر ادایات مشکل دے چھے اللہ تشرکو نکول دا شرک، نکول دا شرک خیلی دی حرام کری، شرک حرام کرے. پھنڈے شیخ دا سوال و جواب را نقل کرے اغای دیزی کے عبارت پٹ دے. ویوا راشی چولونم اغا چارام کری دی راستاسو پتاسو آمرکم اللہ تشرکو بیہی شیئا، امر کرے تاستا چنبا شرکوئی دا اللہ سا ایشے نشرک حرام کرے دے. زکا کمور افلار دیم شرک تراو باسی نخبر بے نمانی او ان شرک لظلم عظیم، او نیکی کوئی دمور افلار سر نیکی واسنو بالوالدین احسانا، نو مانا عقوق الوالدین حرام کرے. موج نئی اولاد پل دہیر دولگینا منگ رزق ترکو تاسلا و ایاہم او دیلا. نو دا اولاد مرگ لکھمخ کے ما گن قسمنا ذکر کرو. نو یا قسم داو ما نکتو کی تاستر چه دہیر دولگینا بے وجل. نو وسم وی چه دا ملک آمدن کم دے و مردم شماری دیر ادا. نو بس دو بچی ای دو بچی اچی ہی یا اپلار یا مور یا لکے یا زیکے. نو دا ملک نظریہ دا ہوئی. دلتا ارشادو فرمائی چه اغا معاشی نظریہ دیرا دا غلط قسم نظریہ دا چاہی کہ دا نسل دا کمول و محدود طول او دا معاشیات و صحیح قوانین نور دی. وی دا قتل دا اولاد ملون رسم دا دختر کشی دا دستور نا علاوہ یو خوبے نون جندی خوالی آغا وجه ماو خودی یو بچی بے پا دے وجہ وجل چی دا بسو خوری. نو دے وجہ نا دلتا دا جودا خبر آوا. اس لئے فرمایا کہ فلاسفہ مادیین اور مفکرین جاہلیت اپنی نظریہ کی عقلی توجیہ عموماً یہی کرتے ہیں. وسم ماہرین دا معاشیات داوئی چھ مرد شماری دیر اشی نصبہ خوری. چنانچہ آج جاہلیتی پیرنگ کی زیر سایان دا پیرنگیان دا سوری لاندی جو شاندار تحریک چھ یو شاندار تحریک قتل اولاد کی خفی و باریک صورت کی دا من دا حمل سرکم جاری دے. کلو تا بہبود آبادی وی کلو تا خاندانی منصوبندی وی او پلکن کرونن روپئی پہ خرچ کہیں. نو ماجدی وی کہ اس کا محرک بھی یہی خوف افلاس ہے. وجہ امداد چی سبا خوری.
مالتیس نوم یو سړی ماهر د معاشیاتو په برطانیه کې د 19مې صدۍ په ابتدا کې دا راغلی او دا تحریک هغه شروع کړی او اوس کافر خو پرېږده او په اسلامي ملکونو کې پاره کوڅه کې دا ځای په ځای د بورډونه لګولي او بس چې ماشومان دې کم شي پیغمبر وعده وکړه چې ماشومان ډیر شي په اینی مکاسنون بكم الامم دا ابو داود حدیث ته دا وایي کمه کانو دا روزی ولا طور کې کاله اور کوي وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها تفسیر ماجدی وایي چې دغه تحریک هغه کړی دی او اس کے ساری نظریے کی بنیاد یہی خوف افلاس ملک ہے دا مالتی سولدا نظریه را استلیوا یو ماهر د معاشیات او سشي ماهر او د 19مې صدۍ په ابتدا کې برطانیه کې ټولې دنیا ته دا نظام ورسو او اصلي خبرم پکې دا خوف الافلاس دی چې سبا خوري نور وجه می یو پکې دغه دا ولا تقتلوا موجن اولاد خپل دیر دولګینا مونږ ول رزق ورکو او دیلا مفتی صاحب وی معارف القرآن کی اولاد کی تعلیمی اخلاقی تربیت نہ کرنا اور بیدینی کے لیے آزاد چھوڑ دینا بھی ایک طرح قتل اولاد ہے اولاد حقیقت اخلاقی تربیت نور کے اور بیدینی دفار آزاد پرے دے نہ کدا روحانی قتل دا جسمانی قتل نہ دے نہ روحانی قتل دے دینی پہ اس دا کیا پرواہ دے نہیں یا زنی پہ دنیای تعلیم کئی اور دینی پہ نہ کئی وہی کہ دینی تعلیم ہے وہ کنو سبا خوری دا مولیان دولگی ملشو چی چو خوری زو غریب مولیاما بچی میم نہیں او نمی چرتا دکان او پاٹیشتا او ہجرت میم کڑے او دون رزق اللہ را کئی چی تاسو لبیا دونا نئی در کڑے نا دا کپڑو کمیشتا نا دا غڑو دی چینو کمیشتا نا دا غڑو دا غنمو کمیشتا او دا جبونا میں تولو مرڈا کی دا مالی دا کنزی نارا کئی دا تا دو بچی اچی او دنیا غوبال دی جوڑ کرے او سب اخری اولاد باندی دنیای تعلیم کا دینی پی مکا چه سب اخری دینی تعلیم پی وکا روزی رسان اللہ دے دنیای پی وکا من دا غیر اد نکو خود دنیای دی صرف دا دنیا دا پارا دے دینی دی دا دنیا دا آخرت دوارو دا پارا دے نحنو نرزقکم من رزق در کو تاسلا و ایاهم دیلا من دیکھے گئی بے حیائیو تاغا چکارائی دا دیناوا چی پڑ مخکن تیر شلو او موج نینا پس آغا چی حرام کرے دے اللہ مگر پا حق چی دا قتل اجازتی دا خبرہ اسید کہ اللہ تاستا پدے خامخا دا قل نکار والی منی دیکھے گئی مال دیتیم تا مگر پاغا طریقہ چا دیر خیستائی تجارت والا پکی وکا تردے آیا بلغا شدہ چورسیگی میں ٹیخ پلیتا فرار کا پیمانا و طول بالقسط فانصاف لا نکلف نفسا تکلیف نا چوہی چاونا پس الا وسعها مگر چونے چی طاقتی لکہ بقرہ خیری آیات کے تاسویلیو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کلچ خبر قولین انصاف کوئی اگر کوئی دغا کچ پچا اقرار و گواہی کوئی ذا قربا خاوند خپل ولی یوصل پیندر نسائی رواخستا دا خپل ولی دا وجنام ظلم مکوا او پلوزون دا اللہ پورا والی وکی مائدے سر رواخستا و پو بلقود ذالکم وصاکم بیہی دغا وسید کر اللہ تاستا پدے لعلکم تذکرون دفارد دے چی نصیحت قبول کئی وَأَنَّ هَذَا پدے دو آیاتن کی چمخ کی ذکر شدہ لس خبرے شرک مکوئی مور پلار سرنگی کی وکئی اولاد موجنئی فواحش تمنیز دے کے گئی مسلمانان موجنئی یتیم مال تمنیز دے کے گئی پیمانہ کی ظلم مکوئی طول کی ظلم مکوئی خبری دی انصاف وکئی دلوس پابان شئی دا لس خبری چف دے دو آیاتونی کی ذکر شئی نو دا لارا نیغا زما دا پتبیو پدے پسرا شئی یا دا چہازا کی اشارہ دا قرآن تا
څنګه تنشیط الاسان کې رستم شیخ لیکلی او سمت درر کې شیخ القرآن صاحب لیکلی دا قرآن لار سمادنیغا فتبعوه پدې پس راشي ولا تتبعوا السبل فغن لار پس مزي ولی فتفرقا چانون بکی او خارو کی بتاس لرا دلار دا اللہ نا دا گنو لارون مراد یهودو پس مزئی پیرنگیانو پس مزئی نور پرستو پس مجوس ور پرستو پس مزئی اهل الملل پس مزئی والبدا بدتیانو پس مزئی تفسیر قرطبی او دغرنگی تفسیر شوکانی گنو لارو پس مزئی ماغدم لاری د سیدی د یهودیت دی د نصرانیت دی د مجوسیت دی وسائل البدع والضلال او دارنگی د شیطان لاری دی او د بدعتیانو لاری دی ابن جریر او در منصور د خدای لار ایوادا ولی عن سبیله چاگه د حق لاری دا او د غلط خلق لاری دیری دی مزا پسی ذالکم وصاکم بیهی فدی اسید کئی تاستا اللہ خام خاویری گئی دا اللہ نا نقلی دلیل پیغمبر کرے دے موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات تماما دا مفعول له دے او دا قاعده دا کل مزید پا مانا دا مجردی کل مجرد پا مانا دا مزیدی ندلتا جواهر و تمام پا مانا دا اتمام دے سفوی شوی مجرد بیمان المزید دا پارا دا پروالی دا نعمت علی اللذی فاغباندا آسنا چخ عبادت دا اللہ کڑیو اغا سوکو موسیٰ علیہ السلام اغا تا می تورات ور کڑیو پاغا مخبل نعمت پورا کڑیو ذکا اسمانی کتاب دا دا اللہ نعمتی و تفصیلا لکل شے اوازح بیانون کے دار شیو عام مفسرین کلی عرفی دلیالی چه دا بن اسرائیل کمشی تا ضروراتو ناغب